حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی بس ما راشه ځان ته خلاص کا ما لیکلو کل کده چاري باچا شوم په د علاقه مې حمله کولنو دا چرک دا ګرجه بنروان خبره تیر شي زمانه اورې دی حضور پاک د نبوت دعوا او بیا حضرت عمر په ایمان او د رسول الله مبارک د وفات نه پس تقریبا 2.5 کاله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاہي و بیا د حضرت عمر بادشاہي او عمر فاروق باقاعده اعلان د فتوحات اسلامیه او شوروش 2 لکه مربع میل علاقه دا په اسلام لاندې رااله د مسلمانانو بادشاہي عراق فتح عراق سره خوا کې د ایران علاقه تر د افغانستان د سهسه پورې دا صلح مسره کول شي حضور پاک د حدیبیه په مقام د مکه مشرکانو سره صلح کړل دویم دا کاوی ستا قانون منی ستا ټیکس منی جزیه وته وای نو بیا هم غږ وته مکه او خیر کای بسره پزور سو مسلمان اول او پزور باندې اسلام لا اکراه فی الدین دا نشته چې تبه خامخا مسلمانېږي او که مسلمان نه نو زدي وای نه کاغه دا وای چې بس تما سره یو جوړو کا یو صلح او یا په داسې طریقه صلح کوي چې زستا مشری مانم ستا د اسلامي حکومت چې څه ټیکسونه دي یا جزیه ده هغه مانم بس هغه وته او چې جزیه درکې او ټیکس درکې هغه وته دا فتوحات سلسله شروع وا لخر د مسلمانانو چې دغه علاقې ته ورسید او هغه ګرګیر وانولا هغه سپینګری موجود هغه تاسو دا نشه وانولې ولی تاسو د مسلمانانو بادشاہ مال لیکل دا لیکل حیران حضرت عمر خو مونږ ته ویلې دي چې څومره ګرجي وي که دا خلک ستاسو سره صلح کوي یا ټیکس جزیه درکوي پرېږدی او که نه اسلام سره مقابل راځي او په جنګ راځي نو بیا ختموي وی باباجي ته راځه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باباجي ګوتو سره دا خط وی دا ما کله درکړی دی وی دا یو تجارتي قافله کې ته راغلی او بابا اچھا تا او تا نه ما خط واغشتو وی تا ته څه پته ولګېد هغه وخت چې دا به د مسلمانانو بادشاه جوړېږي وی زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر ټول صفتونه پراته دي یو زینا بایبل تاسو وګورئ تورات وګورئ انجیل وګورئ زبور وګورئ قسم دې د حضور پاک نوم پکې دی چې د پیغمبر علیه السلام نوم محمد دی یعنی هغه په خپل عبرانی ژبه کې پیغمبر محمد نوم څه ستایل شوی هغه شخصیت چې خلک یې صفاتونه کوي په دې الفاظو چې اخره زمانه کې یو پیغمبر برازي او دا غنوم بسی دا غي معنا دا چې خلک به صفت کوي صفت کرده شوه او د بلار نوم به سي دا الله بنده سخت خبره بچا سره په خله نه کوي د زړه نه بچا سره روان او بغض نه ساتي په بازارونو کې که تجارت کې شور او شغرب بنه کوي خ اخلاق به وي او الله به په دغه پیغمبر یو کوګ قوم نه غي هغه قوم چې د دین نه لري په دین به برابرې دا ټول چې د رسول الله مبارک څومره صفات دي دا پکې حتی د پیغمبر مبارک د شکل شباهت سترګې به داسي او زبیداسي وګونه به داسي دا لا پرې د حضور پاک داغه د مرګرو صفاتونه پکې دي نو په پخوانو کتابونو کې د حضور پاک د مرګرو د خلیفګانو ما چې توکته نو ما چې دا خو د مون کتاب کې چې د اخر زمانه د پیغمبر کوم دویم مرګره او هغه نه پس په خلیفای دا سره دومره د پیغمبر ذات څخه داغه د مرګرو صفات نو ما دا هغه وخت لیکل واغشتل یہ دا خدای بندہ چې تا ته دومره پته را چې پیغمبر مبارک نبی برحق دی دومره درته پته را چې دا هغه مرګریم درته معلوم دی او زم درته معلوم شوم زدی مو پیجنتم چې ته به دویم خلیفه په دې دنیا په حکومت کې او ګرګي بروانه نو ته د خدای نیک بخت دا پیغمبر منه ولی نه ایمان ولې
ما ګرجه خو ما ته پرېږده ما ګرجه تا ته نشم پرېښود ما چې تا سره لیکل کړي دی هغه وخت کې خو ما ته اډر نو اوس ما ته د قرآن او د پیغمبر حکم موجود دوه خبرې دي یا خو راځه مسلمان شه خبره خلاصه دا ګرجه به دې په جومات بدله کړو او یا دا دی چې زمونږ ټیکس ومنه زمونږ حکومت ومنه زمونږ جزیه ومنه هېڅ هم درته نه وایي او که نه زور زبردستي کې نو بس اسلام د چا زور زبردستي نه مني دا د پیغمبر مبارک د مرګ حضرت ابوبکر صدیق وای په یو قافله کې غالبا ما نوسیر دی وفیات الاعیان د ابن خلکان یو کتاب دی یا مې دا واقع هغه کې کتل او یا خصائص کبرا د سیوطی کې خو دې دوه کتابونو کې یو کشته یو قافله سره تلم یو علاقه او دا د حضور پاک د نبوت د پیغمبرانو مخکنه خبر ویل سکار کې مصروف شو وچرالم قافله وته وا اخو په پیاده قافله تلی او قافلو سره به یو رهبر او مرشد به وته هغه ته بلار معلوم او هغه وته لار ار قافله سره به یو کس روان ترجمان چې لار وته قافله وته حیران شوم چې خدای داسو شو اوس بل قافله خدای چې میاش پزلی شل ورځې پزلی کله دې دا پز او زما ټول سامان په قافله کې امرانه لا قافله بیا چاته نه ساري تپوس مې او پکا میدان تلم لار مې غلل چې کومه لغټه لار او د قافلې امې پرې خو د په بل لار تلم چې تلم یو ځنګل راغی ما زیګرې ما خاموش خدای اوس پس کې مخامخ راته یو رڼا ښکاره شوه یو آبادي ده او په هغې د پاسه رڼا دې ته به منار وې دا زموږ د جومات منارې ته چې مناره وي په دې وجه ورته منار د اور ځای ته نو دوی به په قوم کې په کلي کې به دوی یو لوړ آبادي جوړه کړې وه هغې ته به منار وي مناره هغې کې به اور بله دا به را دې نښه وه چې په لاره قافلې دي نو هغې ته به پته چې دلته کلی اور به بلېده په هغې کې ولې اور هغه ځای بلیږي چې یو ځای کې انسانان نو قافله براله نو هلته به دیره شوه نو دوی به ټول تجارت په دې قافلو باندې دا خو اوس قصې پسې بدلې شوې نو هغه به د کلي کې به یو غټه مناره جوړه کړې وه هغې کې به اور بلو چې خلکو ته پته ولګي چې دا اور بلیږي خو دلته مخلوق دی نو قافله براله هلته کې به څلور پنځه ورځې تېرېږي څه شیزونه به یې خرڅ کړل او څه به یې واخیست بیا به قافله روانه شو بل کلي ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لرې ځای نه راته یو منار ښکاره شو اور پکې بلېده ما وی زموږ قافله به هم دلته راغلی کلی وی دې کې باران شو طوفان زلزله او شپه راله وی چې هغې له ورغلم هغه هېڅ ابادي نه وه د عیسایانو یو عبادتخانه خدای اوس بس او دروازې بنده وه رالم د هغه دروازې خوا کې ودرېدم او دروازه مې وواله ځکه باران دی وسیلې طوفان کلي م نشته ما وی چې څوک راته ور لر کړي چې دا شپه پکې تېره کړم سار به ګورو دروازه مې وویله څوکیدار ته مې ووی یا مهرباني وکړه ما ته دروازه کولو که زه مسافر وی نه دا دروازه چې اوس دې وخت کولو کړو سار به کولاوي په بنده کړو سار به کولاوي مې زه مسافر یم نو هغه زمانه کې به هم د مکې د خلکو قدر ځکه دې مکې ته به خلک حج له عمرې له راتلل بیت الله وپکې اوس هم که تاله څوک راشي او تا ته وایي زه مکې یم نو هر څنګه چې خلک یې په سر ګرځئ او د مکې د برکت نه خلک احترام وایي ما هغه ته وایي چې یارونې ته د مکې یم او د قریشو سره مې تعلق دی د یو پاک بیت الله ګاونډي یم مهرباني وکړه ما ته دروازه کولو که شپه تېره کړم ډېر سخت باران زل طوفان د سار بدنه زه وی زه او دا څوکیدار دننه دی او زه بار یم دروازه بنده په تکرار وي دې کې یو سړی راغی هغه سره ټونټی یا ډیوار ته چې هغه د بره نه راښکاره کړي ما ته ویې مېلمه ما ته وګورئ ما ورته وکتل څوکیدار ته یې ور ورته کوله وکړه مېلمه وی ولې راته کوله ډېر هغه سړی هغه مشر چې کوم د بره نه راغی ما ته راته رغاړه ورته زه مې ډېر زیات عزت لکې ویم چې دا سړی در باندې تېر وته دا سیده لکه چې دې ستا پېژنګلو یا خدایه هسې نه چې اوس تعارف وشي او بدل وخېږم نو په بل غم ونه
سړی د باندې یو تیر و ځکه د مې داسې عزت وکړه لکه چې یو خاص میلمه دی چې یو خاص دوست دی او را باندې روټۍ د هغه ځای چې سفاره په را باندې وخوړه او بیا یې بوتلم یو کوټې له په کوټه کې څملولم چې میلمه فکر مه کوه دلته څمله سار به سره خبرې کوه دومره عزت ماله راکړ دومره قدر یې زما خو چې زه ته نشم وی ما وی دا سړی چې تا په ما دوکه شو د بل چا ګمان یې را باندې وی چې سار ما هغه خپل پاسېدم را باندې ښه مزېداره ډوډۍ ناشته بیا وکړه نو وی ما ته وی میلمه نوم دې څه دی ما یې زما پلان کې پلار نوم دې څه دی پلان کې مې نوم د قریش وی د بنو تیم قبیلې ما وی وی راځه وی پیسې ولولم وی چې پیسې ولم وی ما ته وی چې مونږ عیسایان یو دا زمونږ عبادت خانه ده چرچ چې ورته وی ګرجا او راځه وی یو کوټې ته بوتلم وی چې کوټې ته دروازه کوله کړم او قتل درې بوتان پکې ولاړ چې مې وکتل دی بوتانو ته نو زه حیران شوم ځکه چې ښي طرف ته بوت زما ډانچه ده زما شکل یا خدای دا څه مسله خوب یې نم کوي ښه تاسو دا څه شی دی ځان تم ګورم هغه مسکی مسکی کېږي او زما بالکل لکه چې څوک چاته ودرې چې د یو ډانچه جوړه کړه په کاڼه کې یو بوت جوړ کړه دا بعضې خلک جوړوي دا څه ورته ویل کېږي دا څه خلک دی دا نقشې والا مصور ورته مصوران دوی جوړوي هغوی ته چې تصویر ورکړه چې داسې جوړه کړه په کاڼه کې د هغه بوت جوړوي هغه له چې نقشه ورکړه چې داسې جوړه کړه نو هغې یې جوړوي اوس هم ډېر خلک په دې اخباراتو کې او په دې فیسبوکونو کې یو تصویر راولېږي دا پلانکي تصویر د شکل د اندازې نه جوړ کړی وی خیر چې ما وکتل چې دا خو زما بوت دی دا زما شکل دا مقصد دا دې دلته څنګه جوړ کړی دی وی ما چې تاسو زه لیدلی یم چې دا زما شکل هم جوړ کړی دی وی بابا راته وایي چې لاول خو دا تپوس نه کوم چې دا څوک دی دا درې واړه ما ویره د میانس دا چې تاسو د چا نقش جوړ کړی دی دا زموږ په علاقه کې یو هلک دی او محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا عبدالله زوی دی او زما ملګری دا هغه وخت چې لا حضور پاک ته نبوت نه دی راویلی شوی پیغمبري نه ده دا څه فرق شته پکې ستا دوست دی تا لیدی دی او زما ملګری دی نه هېڅ فرق نشته بالکل دا هم د هغه بوت دی ښي طرف ته د چا دی ما خو تاسو ته پته لګي زما دا ګس طرف ته چا دی وی دا زموږ یو بل دوست دی په مکه کې اوسېږي عمر یې نوم دی دا دغه موږ درې واړه د یو کلي یو د یوې علاقې یو دوستان یو وی دا ټیک دی دا بوتان دا چې موږ څه کوم څیزونه ډانچې جوړې کړې تماثیل دا بوتان ما بالکل ټیک دی فرق پکې نشته خو دا تاسو نه تپوس کوم تاسو موږ درې واړه لیدلي وو چې دا جوړ کړی دی وینا نو چې نه دی لیدلی نو دام څنګه جوړ کړی دی او دام جوړول ولې موږ څه چل دی خلک خو د یو بادشاه جوړ کړي یو غټ ساینسداني دا هغه جوړ کړي داسې یو نامي ګرامي مشهور شخصیتي غټ یو کلاړي به ورته ووایي یو ډم ورته ووایي یو نیک سړی ورته ووایي خو چې په یو منصب کې یو انسان یو کمال ته رسېدلي ورشئ لندن او امریکې ته وګوره نو خلک د هغې بوتان من تاسو زمونږ دا تصویرونه دا بوتان چې دلته جوړ کړي دي دا ولې جوړ کړي دي وی هغه بابا راته وایي چې دا مځکه جوړ کړي دي چې زمونږ په کتابونو کې د آخر پیغمبر د آخر زمانې د پیغمبر صفت او ذکر موږ د هغه په تمه یو چې هغه راشي موږ به په هغه ایمان لکه اوس چې موږ ته حضور پاک فرمایي چې وروسته به دجال راځي او کافر به یو دا به کوي دا به صفتي دا به دا به دا به دا به هر څه موږ ته ښودلي دي د هغه سترګه بړندۍ د هغه دا ښې سترګه وه داسې بوقه روتي لکه شین انګور چې روتي د قڼ په شان به سترګه ښکاري داسې به ګرځي په دې تندي به کافر لیکلي خو چې څوک نه مني نو هغه ته به ښکاري بل چاته به نه ښکاري مال دولت به دا به دا به داسې صفتونه دي چې خلک اوس هم د دجال خلکو فرضي بوتان او شکلونه جوړ کړي مکمل صفات ورشه وګورئ تاسو چې کم خلک اوس هم دجال ته بعضې خلک خدای وایي مسیحا ورته وایي او د هغه باقاعده په نوټونو تصویرونه جوړ کړي دي او په خپلو محلاتو کې د هغه فرضي تصویرونه جوړ کړي دي او د څه نه جوړ کړي دي د حضور پاک د مقدس وینا نه ګوري
دغه دې مونږ ته رسول الله مبارک د عیسی علیه السلام ذکر کړی دی یو پیغمبر دې تیر شوی د الله مقدس او اسمان ته جمدې الله خېجولې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه اغا عیسی علیہ السلام برازی نوی پیغمبر بنی ابدا حضور پاک په دین لګیای هغه صفاتونه کړی دي نو کوم هغه صفاتونو تو قتل نو مونږ ته عیسی علیہ السلام هغه نقشه دی ذهن ته راځي دغه رنګ زمون په کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر صفات پراته دي مونږ د هغه صفاتونو نه د ډانچه جوړ او د هغه اخر زمانه د پیغمبر لومبه مرګره او خلیفہ ابته تم لیدل نه او د خپل کتابونو نام هغه کې جستا نقشه د امد او ترقی طرف ته جوړ کړی دا او ستانه پس زمون په کتابونو کې د عمر نقشه ده چې هغه به خلیفہ ستانه پس او داغه شکل داغه صورت امر سره ګس طرف ته جوړ کړی تمارون لک تاسو غور سره اوس تک سوچو کې چې یو انسان ته لیدي نی او داغه ډانچه جوړه دا ګور د انسان په شکل کې سي دا یو د بل شکل کې او د یو پوزه لګه غټه ده او د بل لګه وړه ده په دې شکل بدل د یو سترګې وړې دي د بل غټې دي د یو لګرابار دي د بل دن دي د یو خله لګه کولاو ده د بل لګه تنګره د یو سرمن لګه یو شان رنگ دي د بل بل شان په دې معمولی غونډه فرق شکل بدلېږي اوس د دوی شکلونه جوړ کړی دي 100% هو به هو اقصه جوړ کړی دي ادم عرب او تمیامي فی میاوي یو شان بالکل چې څنګه د حضور پاک نقشه او اقصه ډانچه او بلکې پیغمبر مبارک سره داغه د ملګرو ډانچه او نقشه جوړ کړی په خدای زمون خولي مبارک پیغمبر الله ډېر لوړ شان ور کړی عیسی علیہ السلام بسوي ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد معنا پس بل پیغمبر راضی زیر در قوم تاسو لا مبارک شي چې ما پس فوري را روان دي نو به احمدی او د هر پیغمبر نه الله په خپل وخت کې وعده غشته ده هر پیغمبر قران وې زنوم الله قران وې وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه پیغمبر اے ابراہیم اے موسیٰ اے داود اے آدم اے شیسا علیہم السلام تعالی کتاب در نبوت میں در کہ بالفرض تا پا وقت دا آخر زمانے پیغمبر راگئے بالفرض تعالی خلوی حیثیت تیرا پیغمبر خود لول مقام پیغمبر خدا خدا مقدس بندہ دے پیغمبر خدا خدا ڈیرک بذات شاکر دے پیغمبر خدا دے ٹول مخلوق کے اللہ تا بہترین او ورد دے ذکا خوا اللہ نبوت و پیغمبری ورکڑا پیغمبر لخوا اللہ معجزات ورکڑی دی پیغمبر لخوا اللہ کمالات ورکڑی دی پیغمبر لخوا اللہ فرشتے دا نصرت تپارا ورکڑی دی چھے کلم قوم دا موسیٰ علیہ السلام دشمنی وکر طبیعک نکڑ کل چھے قوم دا نوح علیہ السلام دشمنی وکر کل چھے قوم دا بل پیغمبر دشمنی وکر نو اللہ دا پیغمبر دا مدد تپارا فرشتے رو نلے عادیانو گورے سبودیانو گورے نور قومونو گورے کہ قرآن شریف کے اللہ دا ولی دشمنی اکڑا دا پیغمبر او پیغمبر سر ولی دشمنی کئی اگر سر دشمنی اللہ سر دشمنی دا ولی کہ پیغمبر دا اللہ پیغامات قوم ترس لیکن دا ہر پیغمبر نا اللہ دا وعدہ کہ دا آخر زمان پیغمبر ستا پا وقت کے راغی لتؤمنن به تب ایمان روڑے ولا تنصرن مدد بموسر تات تم لوی شاد ہے حضرت موسیٰ کستا وقت کے بالفرد راغی ایمان با پی روڑے و پاک سر مدد بکے اے حضرت ابراہیم نکے دے اے اخذ اللہ میثاق النبی ستا وقت کے بالفرد راغی ایمان با پی روڑے مدد بموسر کے تم لوڑ شان دادا بلچہ کی دیش چے اللہ ورکڑے او حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا غار حرا کے اللہ نبوت پر پیغمبری ور ملک دا جبریل علیہ السلام راغی سرد فرشتو
وګوره علامه عینی او دا شارحین د حدیث وګوره او چې څنګه راغی رسول الله مبارک په غار حرا کې او الته د الله تعالی عبادت کوي هغه ځای ته به پسې حضرت خدیجه خوراک چې نا وخت به کړی الته لګیا د الله تعالی عبادت کوي ولکه وته خدای پیغمبر د پیغمبرانو مخکې د خدای ولی وی الهام وته کیږي یا د ابراهیم علی السلام د دین چې کوم باقی سيزونو باغې لګیا د الله په ذات کې او د الله په صفاتو کې تفکرات او سوچونه کوي دغه سلوخ کاله مکمل پوره شو او بعض علما وی یو ورځ د پاس سلوخ کاله اسلامي قمری جبرئیل علی السلام مرګري وسره او راتلو سره بعض علماء لیکلي دي دا واقعا یو غټه تله یې راوړو غیبي کسان یې راوستل او رسول الله مبارک په تله کې یو طرف ته واچو او وسره دې خوا بل واچو هغه په حضور پاک درون شو بیا دلته دوا واچول اخوا نبی علیہ السلام یوازې بیا په درون شو دی خو به یو کس زیاتاو لسو ته ورسېدل ویداو تعالی رسول الله مبارک بیا درون شو وی شل کسانې بل چابړي کې کړل حضور پاک بل طرف ته شو بیا په نبی علیہ السلام درون لس زیاتول سلو ته ورسېدل سلی یو خوا کړل رسول الله مبارک بل خوا بیا پی درون شو جبرئیل علیہ السلام خپل فرشتو مرګرو ته وی مکه وی خواري متله کدا ټول مخلوق په یو چابړي کې واچوي او دې په بل چابړي کې واچي دې په پټولو درونی وزندار دا د معنا د وصف د عظمت د لوی په اعتبار او بیا ولا شق صدر چې ما درته په 13 جمعه کې ویلو سینه مبارک وشتولو بیا پریشر او بیا دا غینا بس وته د قران شریف آیتونه وورل اقرا بسم ربک الذی خلق دا د نبوت ابتدا د پیغمبر پنځه آیتونه دي اقرا بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وشابه ولولا چلون بے شروع کوئی اقرأ ما أنا بقارئ ذکر نشف لستون کنے بیاوتا جبریل پاس ځان تیرا ترغاړه بس او خمس بز زورې ورکړه او حدیث کی راضی حتی بلغ ما تکلیف ورسید دی زور سره او بعض علماء چې نا بلغ مني الجهد جبريل دومره زور راکړي چې هغه د انسان په شکل یا انسان په شکل یې د انسان خاصیتونه هغه نه خولي وي اقرا لولا ما انا بقارئ نشم دوستل خودون ما ډیر کې او سړی امیم وي او ته کول شي hebat دی یو ناشنا خلق دی ناشنا زیر تب سکیږي بیا ولا زور درې زله ولا زورونه ورکړه اخره کې وته اقرا پنځه آیتونه ولوستل جبرئیل غیب رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان هغه خولو باندې بلار هوا ولګیدا وجود خولې دې چې په خولو هوا ولګینو باندې تبرش یخنی راشي چې کور تراغه نو حضرت خدیجه ته وی زملونی علی شابه په ما صدر راوچ هغه په زر صادر او خيار خزر تاسو ما 13 جمعه ویلو چې هغه ته پته و چې د کمالات ته خدای پیغمبري ورکړي اثارو له پته لګیدل صادر یې واچو چې کله په قلار شو نو وی لقد خشیت علی نفسی او ته ټول واقع ذکر کړه خدیجه تا چلو د خو هرې دم پزان با خو هرې ما ویګنی سامي او باسي دا فطریه را په انسان راځي hebat وته وای hebat راځي دا بس کیږي دا خو بار دغه سدا جبريل راځي او مال زورونه راکې دا بس چل کیږي دا فرشتہ لا پته نه وجه دا الله را طرف نه دا خو hebat دی پر رسول الله مبارک وګوره خدیجه وته کلا هرگز چې دې تما دې ټکی د پردا واقع لا يخزيك الله ابدا تبچت خدای رسوا نه تبچت الله خراب نه تبچت الله دلمن لکی تا تبچت الله تکلیف درو نه رسي ولی انك لتصل الرحم تاکہ خود صل رحم صفت پروت دا د پیغمبرانو مخکنه خبره وته کوي دغه وخت نبوت ملو شو تخصیل رحمی کې ورته پیغمبر په صفاتو کې یو صفت ده
ټول رشتہ داران که د سره څوک روانه کوي ته یې ورسره نه کوي هر چا سره صلې رحمي کې فرشته کې ته هر چا سره ښېګړې کې منډې وې او دا د پیغمبر مبارک عادت ده فرشته کې چا سره روانه نه ده کوي فرشته کې د هر چا خیال ساتلی دی د هر چا قدر یې کړی دی هر چا سره یې منډه والې وه که چا به نم کوله رسول الله مبارک به منډه واله نو ته خو دا کې خو دا صفت پروت دی نو خپل خپلوان به دې ملګري کېږي تحمل الکل د هر چا نه بوج اوچته ظاهري بوجم یو سړی پڼ په سر دی نه چړتې ورسره اوچت کې معنوي بوجم حسي بوجم مادي او غیر مادي د هر چا په سر چې کم تکلیف بوج مشقت راغی ته مدد کې باندې په حق او په سچ مصیبت راغلی ته مدد کې تکسب المعدوم او غریب سره قرضدار سره خلق سره کونډه سره یتیمانانو سره ته مدد کې آی هاي ابو طالب چې بکله باران نه کېده رسول الله مبارک ماشوم بچی دی راکوټې وی زما د دې ورواره یو شان دی ماته پته ده نو رسول الله مبارک به یې راوسته او بیت الله سره به یې ودرو وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل زما د ورواره څومره ښکلی دی صحابه وی چې کله به پیغمبر مبارک ته مونږ ووې چې مونږ له د استسقا د باران سوال وکړه نو مونږ ته به د ابو طالب دا شعر را یاد شو د پیغمبر مخ مبارک ته به وکتل وابیض څومره ښکلی دی مونږ چې د الله نه سوال کوو د وریځې نه د باران نو د ده مخ مبارک ورته ورمخکې دا ماشوم دی مشرکان دی کافران دی داغی خبره ما تعالی دلیل دیمنا لیکن اغا مشرکانو چې باران بنه کېدو نو رسول الله مبارک ماشوم ور مرمخ کې به کوتا وی رکوټه ولا رکوټه او یتیمانانو لوسم منډي وی لا رکوټه دې منډي وی او کندو لپاره چې کم پکور کې ناس دي اغیله سوداګانې داغي کار د پر منډي وی دا یو حیثیت دا صفت تیرا پیغمبر مونږ دا رسول الله مبارک شان ذکر کوي زمارونو مقصد سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت اخلاق کوئی مونږ بزان کې پیدا ول د پیغمبر مبارک صفت د نبوت نه مخکې تو سیل رحیمه مونږ شته نشته رشتہ داری کې وته مونږ وای نشته چې سه رشتہ دار پر رشتہ داري کې کم غریب ته تباہ لا خدای کدا چې کم غټ رشتہ داران دي غم خادي وسره نه پناس دے شرمیگی کینی و سرنا او که ڈوڑے وی چتا دا واده خوراکی وی ڈوڑے وی نو دو روزے ڈوڑے نو کلی لغٹی روجی یا نرے روجی پخی که دا رشتہ داران التر او خوال او پا دوے مرس پا پیخور کی او بل دے پا شادی حال کی مضبوط ڈوڑے وی دا کلی غریب تاو دا قوم غریب تاڑو پاکی وینا مڑے والا سوک صفائی وایا کرنا چې کم غټې راغوښتې دي او دا لس قسمه خوراک پې خوري په شادي حال کې اوله مړې خښئ که دا غریب رشته دار یې وله خښئ مړه پښتانه یو ټکې وي خفه کېږې ما وی غریب خدای کړې نو دله چا کړې وایي که نه وایي غریب خدای کړې نو دله چا کړې داسې کبرجن رشته دار چې دا کبر د سره کوي عقل ورته ښایي رشته داري مه پرېږدی غم خادي ور سره کوي عقل ورته ښایي راشه اوس وې د پیښور نه هغه غټ غټ سنډاګان راشي هغه لینډ کروزر والا مړې د لوسته خو د لمن منډې خو د لمن په غریب رشتہ دار نن خلق شرمېږي غم خادي ور سره نه ورزي ور لنا دا د پیغمبر مبارک صفت نه دي خپل نسب او اصل بنه پټه زمولم یم زما پلار مولا وو زما نیکه مولا وو زما د نیکه پلار مولا و بالکل زما د نیکه پلار د نیکه 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 زور پسې خاندان ټول مولیانو د په فخر الحمدلله دا څه خبره ده نسب پټه ولی خلک سپک ګوري ولی نسب ته سپک ګوري کدا د آدم علیه السلام اولاد دي ټول د آدم علیه السلام اولاد او آدم د خاور نه پیدا یو شی
دا قومیتونه دا صرف د معرفت دپاره دي. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دا قومیت صرف معرفت لري چې مړه دا پلانکې قوم چې پته ولګي، دا پلانکې قوم چې پته ولګي، دا تورنګزوال، دا چارسدوال، دا پلانکې، دا د فخر دپاره نه دي. ګورئ رسول الله مبارک فرمایي سم شی په قومیت فخر مه کوئ چې زه یم او دا بیکاره قوم دی. زما نسب اوچت او د بل کمزور نسب دی. کني وی خدای بر داسې ذلیله کی لکه ګونګټ چې ذلیله دی او پس پیما باندې سوټه لډغاري ور کوي، داسې بر خدای ذلیله. نن په قوم کې زما قوم او زما قوم او زلوي سړی دا غریب او پلان کې نه غریب چې مسلمان دی د زرو کارخانه‌دارونه چې ایمان پکې نه د خدای په نس بهتر، غریب چې منځګدار دی او دغه سوټامیر مونږ نه کوي په خدای که د خپې خاورې ته بسي غربت، نو دا کبر به بالکل نه کوي. یو قوم چې دی وی دی دا څه خبر، یو قبیله دی دا وی دا لار مې مولا ډېر داسې مال راشي صاحب غټ سکرټریان او ډایرکټران ما سره کېل او فخر کوي د پلانکي مولوي صاحب نصیب ډېر خوشاله دي. دا ما پلار یو رال مخکې روزو کې غټ سکرټري ولوی سکرټري مال راغی، ما ته صاحب زه دې وپېژندم نه، زه د مردان د فلانکي مولانا صاحب نصیب فاضل دیوبندو زمانې کو راکلاس مې مړه ستا غوندې نر سړی مې دی چې په نیکه فخر کې غټ سکرټري فخر وکړي. د پیغمبر صفت دا دی صله رحیم به مارونو نه پرې ده. تاسو ته مې چې څوک مې आवाज ووري رشتہ به نه پرې ده، صله رحیم به نه پرې ده. او که په صله رحیم کې د سره یو سره تعلق خنم ساتي په صله رحیم کې، نو تو سره تعلق ساته تر ساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دو روان دي وره مسلمانانو دو کسروان دي او بل سرا کم پکې بهتر دي الذي بدا بالسلام، چې چا سلام واچو د ټولو لمخ کې السلام علیکم، دا غوړه دی الله اولاهما بالله، دا الله ته نږدې دی روغ راولي. الکه جی پرونی زما تاسو نه کړي زه نه کو، دا څه خبره ده نه به اوس کا بیمار په څه چل با ورشو کته پوس مړه زما جنازې له نه دی راغلی زه نظم لکه بیمار په نا جوړه وو کلی کې به دا د خدای لپاره کې دا رشته دا بدل مکوي، دا د الله لپاره کې را تاسو نه دا بدل مکوي. د پیغمبر تحمل الکل یو سړی غیر دی په دریاب کې غیر دی، د زمانه په دریاب کې په گردش کې په ارس کې قرض بل چې وسط کې تعاون سره او په حق کې سود خور نه جواره کې غیر دی نه په سود کې غیر دی نه په حق غیر شوی دی غریب او وسه نه کېږي مړه نوړې روړې ولولېګه کنه بچو له جامې ولا واله کنه خېګ کم په یو خبره ده په بعض خلک په زور خلک غیرای ګوري نو سرباز دی نظام تاسو به راځي یو دا جوړ دا چودا میو دا پلاټونه می دیو دا کاروبار دیو مال دا پیسې بده گیری با زور پسې بیا زګر دا قرض بدن والی په بانا باندې په دوکا وره رسول الله مبارک فرمای دا د نبی علیہ السلام مبارک وینا دا چې یو سړی چا نه پیسې واخلي او نیت یې دی چې دا باور کوما نو الله بدل وسور کی دا پیسې ودی واپس کړي او کدا غشتو وخت کې دا نیتو چې زمړه چې یو ځل مې د ګوتو کړی نو مانه بیا وای دله به خدای چرېم وسور نه دا پیغمبر مبارک حدیث مخکوم نو وایو کنه تورې ګمړه یو ځل د ګوتو کو کنه نو چې بیا ورشي وتا نو پټېږي ود چلکه تا هم سره وعده کړو کزوی ته ورور مونږ سره پلارم پېښه ته پېښه ک پلار ته ورور تا هم زویلو کې اپېښه ته پېښه پټېږي ود نو کګیره کړ مړه صدا شه د دغه را باندې پوری دي خو در بکم کنه او چې لګ زور اوري سترګې در باندې رو باسي زمړه اسم شرمه در بکم کنه خدای د سره سکیو ایو سړی چا باندې قرضه و چې ورغه ای ورور یو کار بوکو زدا نیمه به د توبه خلی خدا باقی نیمه خوراکه کنه بس وی کارو شو په خیر دا به ډیر زر خلاصي شي وی دا نیمه به کله راکې وی چې دغه نیمه سین خدای اخلاص کړی دا د نورې نیمه هم دغه خدای اخلاص
یو سړي بچا قرضه وه نو پسې ته راته نو هغه ورته بس کار وشو که خیر وي څنګه وی یو ځای مې یو ډاګ هغه مې ګډو چیلو والا له ورکړه په کرۍ هغې کې شپول د غنو تو دی د غنو شپول دی پکې نو هغه پکې ګډې چیلې ودرئ نو چې هغه شپول په هغه غنو کې وړی به که خیر انخلي نو چې هغه وړی انخلي او هغه را جمع کړم او خرڅه کړم نو تاله به خپل قرض خلاص نو غنو شپول ته غنو ته ګډې چیلې کم دی نږدې کېږي او دا وړی خو په 100 کاله کې پاو نه جمع کېږي امینه دا د ګډو وړی به هغه غنو کې انخلي نو چې ونخلي را جمع به کم خرڅه به کم تاله به قرض خلاص کم نو دوی غریبو خندل چې خدای دا دې داسې نیټه راکړه چې زه خو یې څه کوې چې کړوسو ته هم نه پوره کېږي وی خندل او ورته څه وایي وایي چې دا نغدو دې واورېدل څنګه خوشحاله دا زمونږ د خلکو نه ده دنیا خلک په دې پلاټونو کې خلکو ګیر کړل تابع کړل دروغ ورته پردي پلاټ وته خو او راځه در باندې خرڅو پردي دکان وته مونږ هم خپکهږي ما مونږ هم شپه ځان نه مردان نواب جوړو مونږ هم شپه د ځان نه خمالدار سړی جوړو نو بس دوکه شو نو دا دوکه داسې نه د پیسې مونږ دوکه مکه مسلمانانو سره ټګي دا د پیغمبر خوې نه دی د حضور پاک خوې دا نه دی چې د بل نه پیسې وي د بل نه جیب وي د بل نه ډاکه کې په یو طریقه او بل فرض احسان د سیرت د بیانات او مقصد د رسول الله مبارک په نقش قدم تل دی د سیرت د بیان مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه خپلول دی دا د سیرت نو د نبوت د ډیر مخکې په پیغمبر مبارک کې دا صفاتونه پراته دي نو ځکه خو حضرت خدیجه ورته دا وایي کنه چې تا کې دا صفت دی دا ته صله رحمی کې رشتہ پالې ته غریب سره امداد کې د خلکو د سر نه بوج اوچته ته کونډو روندو سره یتیمانانو سره خېګړې کې د قرضدارو سره خېګړې کې عام خلکو سره کې تب خدای نه رسوا کې دا صفاتونه ولا نه رسوا کېږي راځه ویرا د ترزوی او ورقه ابن نوفل اغله بول دا په خوانو کتابونو بولاو او پستر ګړوندو دغه وخت پورې وته وی ته د دنه خبره وره د حضور پاک نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وره او تاسو هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا هغه فرشته وا چې په موسی علیه السلام الله نازل تعالی خدای ګوره په خوانو کتابونو کې د پیغمبر صفت طبيعه وګوره دا هغه فرشته چې په موسی علیه السلام نازل وا او تعالی خدای پاک دا فرشته تا باندې نازل کړه تعالی خدای پیغمبري درکړه او بیا وتسوي ارمان چې کوم وخت کې تا دا قوم د خپل وطن نو باسي او زه جمدې موزه دې مدد وکړم ګوره بعض علما وی دا د ولې وی دا په دې وجه چې چا دا کار کړی د پیغمبري داوا نو اکثر قوم اسکی دي ګوره پیغمبر یو منه او یا دا چې د پیغمبر صفت و د پاک کتابونو کې معلومو چې قوم به وباسي نو حضور پاک ورته سوي او مخرج ما بد بیو باسي را بشي او وخت چې دا قوم به وباسي دا ټول د حضور پاک او صاحب او صفاتونه په مخکې کتابونو کې لیکل پراته دي دویم کدي عیسایانو د خپل کتابونه اگر چې محرف دي تحریف پکې شوی ګډوډ کړي دي لیکن بیا هم کدي د خپل کتابونه ادب عناد او د بغض چشمه لری کړو په صحیح طریقې وتاو کتل دغه رنګ يهوديانو چې هغه د بغض او د عناد چشمه لری کړو په صحیح طریقې وتاو کتل اخو عبرانه کې الفاظ دي او هغه معلوم کړ چې د اخر زمانه پیغمبر چې موږ تخپل کتابونو کې خودل شوی د صفات دي او راشه بیا د هغه موازنه ده هغه صفات سره وکړه چې د پیغمبر مبارک کې پراته دي والله که یوم کافر پاتې جوړ مسلمان لوی دعوت د حضور پاک د توحید دعوت ده چې الله یو د شریک نه لري نه په ذات کې نه په صفاتونو کې او نه په کارونو کې ته مخلوق د خدای سره شریک دی چې پیدا د لوی دعوت دا په ټولو کتابونو کې شته یو کتاب د دې نه خالی نه
خدا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ شان ذکر کړ، یو لوی صفت مې ذکر کړ او د دې پیشنګویي مخکې پیغمبرانو کړی د حضرت ابراهیم علیه السلام چې بیت الله کله جوړ کړ نو سیوی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. خدای دې بیت الله کې هم د دې د قوم نه یو سړی پیدا کا چې هغه کې دا یو څو صفاتونه چې د الله د قران آیتونه لولي، آیتونو باندې خلق پوي او د خلقو د ګنده عقیده او ګنده اعمالو نه صفایي راولي، دا صفتونه پکې حضور پاک فرمایي انا دعا جدي ابراهيم، د خپل نیکه ابراهيم دعایم چې هغه کوم پیغمبر په کوم صفاتونو غوښته دي څلور نیم زره کاله مخکې هغه صفاتونه ټول پر رسول الله مبارک کې دا عظیم تر پیغمبر په امت کې الله مون پیدا کړی زمارو ټول وای الحمدلله. او دا پیغمبر او دا امت دا قیمتي پیغمبر او قیمتي امت دی. خدای دې موږ د حضور پاک صحیح امت جان جوړ کړي. صحیح امت هغه چې د پیغمبر مبارک کول عقیده، تاریخ کول اخلاق، تاریخ اعمال، تاریخ کردار چې سو هغه خپل کی چې مال تکم صفاتونه د حضور پاک ذکر کړي. الله دې موږ خیر عافیت او برکات راکړي. الله یې زمون جون زمون مرګ زمون حشر نشر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې استیر کړي.